Assalamu alaikum. Welcome to New Modern Skill Academy. نننې زمونږه چې کوم کلاس دی نو مونږه دا یو نوی سیریز سٹارټ کوو د اپس ډرافټینګ په حواله سره چې د اپس کې زمونږ سره تاسو ګورنمنت جاب کوئ یا پرایویټ جاب کوئ نو په هغه کې د جاب چې کوم دی فار ایگزامپل تاسو اسسټنټ جاب کوئ یا کمپیوټر اپریټر جاب کوئ یا جونیئر کلرک جاب کوئ یا سټینو جاب کوئ کوم چې اپس ریلیټډ جاب وي نو په هغه کې به دا ستاسو ډېر په کار راځي. نو په نننۍ کلاس کې مونږ وایو چې واټ از اپس ډرافټینګ. اپس ډرافټینګ څه ته وایي، په دې کې کم دغه انوالو وي. نو دا زموږ سره امپورټنټ فار ګورنمنت یا پرایویټ جاب دپاره چې کوم دی دا ډېر ضروري وي. نو په دې نننۍ کلاس کې مونږ دا کور کوو سټیپ بای سټیپ. نو زمونږه نننۍ کلاس ایجنډه به څه وي؟ واټ از اپس ډرافټینګ، purpose of اپس ډرافټینګ، common documents in اپس ډرافټینګ، key feature of good اپس ډرافټینګ، where اپس ډرافټینګ is used. نننۍ کلاس زمونږ ایجنډه به دی، دا به سټیپ بای سټیپ مونږه کور کوو په نننۍ کلاس کې. لاولنی په دې کې دی واټ از اپس ډرافټینګ. اپس ډرافټینګ څه شی دی؟ نو اپس ډرافټینګ means the process of writing official documents in a clear, formal and professional way for use in an office or organization. اپس ډرافټینګ زموږ سره مطلب دا دی چې په دې کې مونږه یو افیشل چې کوم ډاکومنټس دی هغه مونږ لیکو، هغه په یو کلیر فارم کې لیکو، یو فارمل وی کې هغه مونږ لیکو او یو پروفیشنل وی کې هغه مونږ لیکو. د څه دپاره چې هغه مونږ په اپس کې یوز کو، یو ارګنایزیشن دی هغه کې استعمالیږي، یو لیټر ته لیکلي افیشلی د خلکو انفارم کولو لپاره، یا یو اپس لیټر دی یا یو ریمایندر دی یا چې کوم دی یو نوټیفیکیشن دی. نو هغه ته څه وایي؟ اپس ډرافټینګ هغه ته ویل کېږي. It focuses on correct format, proper language and clear meaning so that instruction or information are easily understood. دې کې دای کنه فوکس په سمون ورکړي چې په ته صحیح فارمیټ استعمال کی، یو پراپر لینګویج چې استعمال کی، او کلیر مینینګ مطلب سمپل اینڈ کلیر لینګویج چې استعمال کی چې په هغه کې انسټرکشن یا انفارمیشن چې کوم دی ایزیلی انډرسټینډیبل وي، هغه خلک انډرسټینډ کولی شي. نو دې ته اپس ډرافټینګ وایي. نو هغه کې زموږ سره لیټر راځي، افیشلی چې کوم لیټر راځي، په هغه کې زموږ سره نوټیفیکیشن راځي، ریکارډز راځي، نور چې کوم دی اپس ریلیټډ کمپیوټر باندې چې کوم کار کېږي نو هغه ته اپس ډرافټینګ وایي. نیکسټ زموږ سره د پرپس اف د اپس ډرافټینګ، د دې پرپس څه دی؟ نو دې پرپس دا دی، لاولنی پوینټ دا دی ټو کمیونیکیټ افیشل ډیسیژن، چې په دې کې کوم افیشل ډیسیژن کې هغه زموږ سره کمیونیکیټ کېږي د نوټیفیکیشن په شکل کې، د لیټر په شکل کې. نو په دې باندې زموږ سره افیشل چې کوم ډیسیژن هغه کمیونیکیټ کېږي. ټو ګیو انسټرکشن آر اورډرز، او په دې د دې مقصد دی چې مونږه څه انسټرکشن ورکړي یا څه اورډرز چې کوم دی هغه ورکړي نور ته. څه یو ارګنایزیشن دی په هغه کې چې کوم دی یو پرنسپل وي یا یو بوس وي، هغه چې کوم دی یو انسټرکشن اورډرز چې ورکوي نو هغه د لیټر په شکل کې ورکوي یا د اورډر په شکل کې ورکوي یا د نوټیفیکیشن په شکل کې ورکوي. صحیح شو؟ بل زموږ سره پوینټ ټو شیر انفارمیشن کلیرلی، په هغه کې زموږ سره څه انفارمیشن وي ریلیټډ ټو کالج، ارګنایزیشن یا ډپارټمنټ، نو هغه زموږ سره شیر کېږي کلیرلی. بل زموږ سره پوینټ دی ټو کیپ افیشل ریکارډ، او په هغه کې زموږ سره افیشل چې کوم ریکارډ دی ریلیټډ ټو ډپارټمنټ، ارګنایزیشن یا یو پروجیکټ باره کې هغه زموږ سره څه کوي؟ کیپ ساتي هغه ریکارډ زموږ سره د لیټر په شکل کې، د نوټیفیکیشن په شکل کې زموږ سره هغه ریکارډ موجود وي. بل زموږ سره کامن ډاکومنټس ان اپس ډرافټینګ. اپس ډرافټینګ کې زموږ سره کامن کم ډاکومنټس کې انوالو وي، کم ډاکومنټ باندې انوالو وي. نو په هغه کې زموږ سره لاول دی لیټرز دي، خطوط کوم چې هغه ته وایي، اپلیکیشن پکې زموږ سره وي، سرکولرز پکې وي، نوټسز پکې وي، میموز پکې وي، اپس اورډرز پکې وي او ریپورټس پکې وي. دا به موږ فردر یو وایو چې یاره لیټرز کې څه، لیټر څه ته وایي، اپلیکیشن څه ته وایي، سرکولر څه ته وایي، نوټیفیکیشن څه ته وایي،
افیس order څه ته وایي، report څه ته وایي. نو فردر بیا موږ یو چې کوم دی نیکسټ ویډیو کې انشاءالله دا ایکسپلین کوو. تاسو دومره دا یاد ساتئ چې زموږ سره افیس ډراپلینګ کې کم کارونه تاسو به فار ایگزامپل تاسو یو جاب کیږي، ګورنمنټ جاب کیږي، پرایویټ جاب کیږي، نو تاسو به کم کارونه هلته کوئ، نو تاسو به دا کارونه په دې باندې تاسو کار کوئ هلته. بل زموږ سره کی فیچر اف د ګوډ افیس ډراپټینګ، ښه فیچر کم دي. نو په هغه کې زموږ سره لاونی دی یو ښه افیس ډراپټر چې کوم دی هغه کې به کم فیچر چې هغه فالو کړي او یو ښه ډراپټینګ وکړي. نو په هغه کې به زموږ سره سیمپل اینډ کلیر لینګویج، مطلب دا دی چې یو کمپلیکس لینګویج به نه استعمالي چې په هغه باندې انډرسټینډیبل نه وي. نو سیمپل به یو کلیر میسج به هغه شو کوي. فارمل ټون مطلب دا دی چې هغه یو فارمل وی کې. بل زموږ سره کریکټ ګرامر به چې کوم دی صحیح ګرامر کې به وي، غلط ګرامر به نه وي. پراپر فارمیټ او هغه به یو پراپر فارمیټ وي، داسې به نه وي چې نن یو لیټر په یو فارمیټ کې دی بیا په بل فارمیټ کې دی. یو پراپر د ارګنایزیشن مطابق د هغو کې به خپل لیټر هیډ وي، بیا به باډي وي او فوټر به پکې وي، د هغو چې کوم لوګو وي هغه باندې به یو پراپر فارمیټ وي. نو unnecessary word او unnecessary word به په هغه کې نه وي. دا د یو ګوډ افیس ډراپټینګ چې کوم دی ښه فیچر دی. بل زموږ سره یو دی ویر افیس ډراپټینګ از یوز. افیس ډراپټینګ په کوم ځای کې زموږ سره یوز کیږي؟ نو هغه زموږ سره ګوره ګورنمنټ کې یوز کیږي، ګورنمنټ ارګنایزیشن، جابس، هیلث ډپارټمنټ، ایجوکیشن ډپارټمنټ. تاسو چېرته هم جاب کوئ نو په هغه په ګورنمنټ کې هلته دا یوز کیږي. افیسز کې استعمالیږي، هغه پرایویټ افیسز دي او ګورنمنټ افیسز دي، په هغه کې دا یوز کیږي. سکول اینډ کالجز کې دا یوز کیږي ځکه چې په سکول کې نوټیفیکیشن، کالجز کې کیږي، په هغه کې دا کمپنیز کې یوز کیږي، مختلف کمپنیز دي په هغه کې زموږ سره دا یوز کیږي. بینکس کې دا یوز کیږي او ان جی اوز کې زموږ سره دا یوز کیږي. دا زموږ سره افیس ډراپټینګ په کم ځای کې یوز کیږي، نو هغه په دې ځایونو کې یوز کیږي. اوس تاسو ټاسک دی یور ټاسک. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي او تاسو ته څه پیدا رسي نو دا ویډیو تاسو لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تھینک یو سو مچ. الله حافظ.